مجاهدین د شپې آرام تیر کړي د لاس لپاره بلکې په لکاو خلکو ته به امن اطمینان ملت. د میدان وردګ ولایت امنیه قماندان او ورسره مل پلاوي د یاد ولایت اړوند چک پواینټونو څخه د لیدنې پر مهال اسلامي پولیسو ته وویل ستاسو په ویښ پاتې کېدو سره په زرګونه خلک د آرام خوب کوي او له دوی غوښتنه وکړه چې خپلو دندو کې هیڅ ډول سستي ونه کړي. امنیه قماندان او اسلامي پولیس خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. موږ امت مسلمه ته دغه پیغام دی چې انشاءالله اطمینان ورکوو چې هیڅ کله به هغه څوک چې د امت مسلمه بیرته په تکلیف او فرنج کې اچوي په پریشانیو کې اچوي دوی ته به هیڅ کله موږ اجازت ورنه کړو. نو د دوی د اطمینان او د آرام په خاطر باندې مجاهدین وتلي دي او ګرځي خپلې ګزمې او چک پواینټونه ګرځي شروع کړي دي او په ډېر اخلاص او په صداقت سره او په ډېره الحمدلله جرأت سره ګرځي او دا چک پواینټونه که امت مسلمه ته اطمینان ورکوي چې موږ به هیڅ کله چاته اجازت ورنه کړو چې تاسو په تکلیف او په زحمت کې واچوي. نو په اختر کې بعضې هیوادوال چکرونه وایي چیرته سفرونه لري نو دوی ته موږ انشاءالله پوره اطمینان ورکوو چې موږ هم په څنګ کې ولاړ یو انشاءالله چې ځواکونه شته دي. د دغه ولایت اوسیدونکي او د لویو لارو موټر چلوونکي د اسلامي امارت له مسؤلینو خوښ دي. دوی وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې امن راغلی او دوی په ډاډه زړه هر چیرې چې وغواړي تللی شي. از بعد که امارت اسلامی کل افغانستان تصرف شده امنیت 100% تضمین است. ما دائم وقت شو میریم شو میاییم یک گناه خطر امنیتی ما رو تهدید نمیکنه. ډیر الحمدلله مخکې خو نو چې 8 بجې بس په بازار به ټول بند و چا جرأت نس کوله چې د بازار ته راسي داسې به وي وحشت او بربریت به نو اوس الحمدلله له ولسوالیو نه له نورو قریو نه ښه په ډاډه زړه راځي او دلته خپل سوداوي تر ناوخته پورې اخلي. نو انشاءالله ښه امنیت تامین ده د امارات له ټولو مسؤلینو نه ښه راضي یاستو. دی ویلو ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې امن راغلی نه یوازې د میدان وردګو بلکې د ټول هیواد خلک د اخترونو د ورځو ترڅنګ نورې مذهبي او ملي ورځې په خورا ارامه فضا کې لمانځي.